تانه غالېږي کې نننی پروګرام چې دی هغه د اختر ایوب خان سچو په حواله باندې دی چې د هغه بدلي زموږ نه وشوه. د 2 کاله او 2 میاشتې ټینې ور تېرېدو نه بعد چې دی د هغوی د دې ځای نه ټرانسفر وشو. د روټین خبرې دي. ایس ډي پي او باچا حضرت صاحب انتهایی مشکور یو چې دا ګیدرینګ یې منعقد کو. ډي آر سی چیرمین صاحب د هغه ټول ملګري، د بریکوټ معززین علاقه، انچارج کړاکړ اورنګزیب خان، انچارج لنډاکې محمد رحمان خان، ایس ایچ او احمد حسین صاحب او د بریکوټ انچارج محمد فهیم صاحب او نور ملګري ټول موجود دي. اختر ایوب خان زه به یو وړوکی شان تعارف وکړم، د هغې نه بعد به بیا دله مقرر کړو چې دی هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. 2 کاله او 2 میاشتې ټینې ور د سب ډویژن بریکوټ په جي ټي روډ باندې دا تانه غالېږي چې خپل یو روایت هم لري او د دې روایت سره سره دلته کې ډېر پوهان خلک، دلته کې ښه پیسفول خلک چې دی هغه ژوند کوي. هغوی دا غواړي چې زمونږ دا ژوند چې دی دا نور پیسفول شي او زمونږ بچي په کولا او پیزا کې خپل ژوند تیر کړي. دغه رول د ایس ایچ او د غالېږي د تانې ډېر اهم وي او یقینا چې د کم دلته ټینې ور تیر کو نو دا ډېر اهم و د سب ډویژن بریکوټ دپاره. داسې بدې پیښې راغلي دي ولې چې کوم ځای انسانان نو هلته به جرایم ضرور کیږي. دا نه شو ویلی چې یاره جرایم نه دي شوي، خو څومره هم جرایم چې شوي دي هغه ان د سپاټ ټریس شوي دي او بیا هغه په میډیا باندې په مختلفو وختونو کې ریپورټ شوي دي. کله چې زمونږ د سرکل ډي ایس پي رالو نو د ډي ایس پي بیا کردار دا وي چې د هغه چاپیره نظر وي یا د هغه ګارتونه، چوکۍ او تاڼې. نو دغه کریډټ چې دی د باچا حضرت صاحب چې دی هغه یو ډېر لوی احسان دی په سب ډویژن بریکوټ باندې او هغه به زه خپل خیالات داسې بیان کم د هغه په حواله باندې چې که یو هغه د خپلې کرسۍ د عزت لاج ساتلی دی، په بې ځایه ځایونو کې په نظر نه دی راغلی، نو دغه رنګې د خپل پولیسو نه کار هم اخیستی دی. ډي ایس پي چونکې د دفتره پورې محدود نه و او خپل چاپیره د سب ډویژن بریکوټ د امنیت وضع چې ده هغه ټینګه ساتلې ده. د کرونا وایرس په سلسله کې چې کوم موږ ته مشکلات راغلي هغه ډېر په ښه طریقه باندې هینډل کړي تحصیل انتظامیې سره. دغه رنګې چې کومې ورانې روغې شوي دي په هغې کې د ډي آر سی یو لوی کردار دی، د قومي جرګې یو لوی کردار دی، ورسره د علاقې د مشرانو هم یو لوی کردار دی. زمونږ چونکې مشر میلمه چې دی هغه ډي ایس پي دی او دلته د ډي آر سی چیرمین دی، هغوی به خبرې کوي او الله تعالی دې دی چې کوم ځای ته بدل شو هلته دې هم الله تعالی دله توفیق ورکړي چې دی خپله ډیوټي وکړي او چونکې په ده باندې د افسرانو اعتماد و د ډي پي او سوات قاسم علي خان ډېر بار بار دا خبره کوله چې یاره زما ډي ایس پي، زما ایس ایچ او او زما نور د چوکو انچارجان چې کم دي یا د کانسټیبله پورې به زه راشم. زه ډېر مطمئن یم ولې چې دا د سب ډویژن بریکوټ د سوات، د شانګلې، د بونیر او د دیر ګیټ وی ده. دلته که ګډوډ وشي نو ټول ډسټرکټ پې بدنامېږي. نو دوی چې دی په دغه کې یو لوی کردار و. اختر ایوب خان ته د یو څو خبرو دعوت ورکوم چې دی ستاسو سره خپل خیالات شریک کړي. اختر ایوب خان. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه سهیل باچا ستاسو د ملګرو چې تاسو بیا موږ له راغلی او دا زموږ چونکې الوداعي غونډه پروګرام زموږ د ملګرو جوړ کړی. څنګه چې تاسو خبره وکړه 2 کاله او 2 میاشتې، دویمه میاشت پسې روانه ده تقریبا. نو دا پیریډ تیر شو او ډېر ښه پیریډ تیر شو، ډېر یادګاري پیریډ تیر شو. او بل دا چې زموږ د افسرانو کوم زموږ سب ډویژن بریکوټ کې زموږ ډي ایس پي صاحب چې کوم دی نو د هغې زموږ سره ډېر زیات تعاون و او زموږ سره په هره سخته کې ولاړ دی، په هر ځای کې زموږ سره ولاړ دی. موږ ته کوم ځای کې څه تکلیف و موږ له رارسېدلي دي. او بله غټه خبره دا ده چې زموږ د سب ډویژن بریکوټ خلک چې دي هغه ډېر ښه پرامنه خلک دي. داسې جرم پکې نه دی شوی چې موږ ووایو چې یاره دا خلک جرایم پیشي دي. نو زمونږ د سب ډویژن بریکوټ خلکو زموږ سره ډېر زیات تعاون کړی دی. او بله غټه خبره دا چې کم کرونا دا وبا دا حالات تیر شوي وو نو په هغې کې زموږ سره ډېر زیات دي سختې تېرې کړي دي چې مونږ څه ویلي دي نو دوی منلي دي، مونږ ته څه دغه نه دي غورځولي پکې. په هغې کې غټ کردار زمونږ د علاقې د مشرانو، د ډي آر سی ممبرانو، کوم زمونږ پي ایل سی ممبران دي، قومي امن جرګې والا دي، هغه خپلې د خپلې علاقې ښه معتبر خلک دی او ښه جرګه مار خلک دی. نو هغوی په دې کې زموږ سره ډېر ښه امداد کړی دی. زه د دې شکریا ادا کوم د سب ډویژن بریکوټ د خلکو. او زه دا وایم چې دا ډېر پرامنه خلک دی او څنګه چې دا
ډیر وخت تیر شو ان شاء الله امید لرم چې دا آینده کوم وخت را روان دی دا مخه پوره هم نه تیریږي او کوم افسر چې زما په ځای راځي نو موږ امید لرو چې دا کم دغه امن روان دی دا به دغه شان برقرار یا ان شاء الله چې ډي ایس پي صاحب هم دلته کې موجود دی نو د هغې په سربراهۍ کې به دا افسران چې دا به نور هم ښه کار کوي زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم دا ډېر یادګاري پیریډ و زموږ دپاره ځکه چې ما دونه چې لانګ پیریډ نه دی تېر کړی 2 تاڼو 3 کې زه پاتې یم دونه لانګ پیریډ ما نه تېر کړی دونه یادګاري پیریډ زما نه تېر شی دا ډېر ښه پیریډ و زما لپاره زده کړې پیریډ و ما ډېر هر څه زده کړل په دې کې د هغې غټه وجه دا وه چې ډي ایس پي صاحب موږ په هر کار باندې پوه کړي یو زموږ سره په هر ځای کې ولاړ دی نو موږ د ډي ایس پي صاحب ډېره شکریا ادا کوو انشاءالله چې امید لرو چې د دې علاقې دا امن او دا کم دغه چې روان دی نو چې دا داسې برقرار وساتلی شي ډېره مهرباني رنګ جهان مننه کور مو آباد اختر ایوب خان پروګرام مخ په وړاندې بوځو ډي آر سی چیرمن میرزیب خان ته دعوت ورکوم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ به څه وایو موږ ډي آر سی چې زموږ به اکثر پروګرام یا سم مسله به راته راغله نو ایس ایچ او صاحب ډي ایس پي صاحب موږ ته ډېر غټ تعاون به را سره کوو چې کمی به و دې به راته پوره کوو زموږ سره ډېر تعاون کړی دی بله خبره ده چې ماشاءالله دواړه ښه جوړي او ښه جوړي زما په نظر کې دغه شوه او تحصیلي بریکوټ ډېر ښه پاخه خلک دی لکه زورور طاقتور سیاستدانان پکې دي ایس ایچ او صاحب که څه غلطي وي نو دی به دوره نه وي سر شوی خو دا واضح کوي چې دی په خپله روغ انسان و نو د شریفانانو سره ښه په شرافت سره پیښ شوی دی کم چې مجرمانو د هغو سره د قانون مطابق کاروایي کړې ده موږ ته موږ د خو دې ښکاره چې دا 8 میاشتې تېرې کړې لکه موږ د عباس تل دې کوو نو ډېر ښکلی انسان زموږ نه لاړو موږ پسې ټول خفه یو او هر دی چې الله دې کامیاب لري د بل سیټونو هم دغه امید کوو چې څنګه داسې د وخت تېر کړی چې هغه هم داسې د په شان وخت تېر کړي نو د علاقې دپاره به ډېره ښه وي چیرمن صاحب کور مو آباد چونکې د ډي آر سی دلته یو ډېر لوی کردار دی د قومي جرګې د دې مشرانو زه به زمونږ بل ملګری چې دی باچا صاحب ته به دغه وکړم اماني روم باچا ته چې هغه د اختر ایوب خان په حواله باندې مختصر یو څو خبرې بسم الله الرحمن الرحیم دا ایس ایچ او صاحب خو زمونږ ورور و او انشاءالله د آینده دپاره به زمونږ چې څومره ژوند دی هغسې به زمونږ د ده سره وروري او دوستي دی چې مونږ له او د علاقې له کم عزت را کړی دی هغه مونږ ته پته ده چې دوی په خپله عزتناک دي نو مونږ له دغه عزت دوی را کړی دی د علاقې د خلکو له یې ورکړی دی د دې په دې وجه باندې او بیا خاص کر ډي ایس پي صاحب چې دی د هغوی د نګرانۍ چې نګراني ده په دې علاقه باندې او د ایس ایچ او صاحب د دې په وجه باندې په دې علاقه کې هغه کرایم چې کم ریشو ده هغه ډېره کمه شوې ده په دې لنډاکي کې به دومره منشیات او دومره کېدل چې د هغې به څه حساب نه و الحمدلله هغه خلک دومره یېرېدلي دي چې دې خوا د دوی دا نوم څوک ورته واري نو هغه خلک دې خوا په دې طرف باندې نه راځي نو په هغې کې ډېره کمي راغلې ده او دوی زموږ سره ډېر ښه وخت تېر کړو الله دې ښه ساتي هر ځای چې الله دې خوشحاله ساتي او زما دا څو خبرې مننه باچا صاحب ممتاز خان ایډوکیټ چې سابقه د بریکوټ ناظم دی یو 2 ټکه دي هغوی هم وکړي بسم الله الرحمن الرحیم محترم باچا حضرت صاحب اختر ایوب صاحب د لنډاکي د بریکوټ د کړاکړ د چوکو انچاران صاحبان او ډېر عزتمند ملګرو السلام علیکم دا نن پروګرام چې دی دا د اختر ایوب صاحب د ټرانسفر مطابق دی موږ اپریشیټ کوو مننه کوو چې موږ راوغوښتو دلته کېناستو باچا حضرت صاحب خو جو هغه ټولو ته پته دی چې د هغه څه کردار دی څه طریقه کار دی نو یقینا زه خو ریل اپریشیټ کوم جي خوشامنده په ایمان بلکل خوشامنده نه کوم جي ځکه چې په فیلډ کې موږ یو او په دې فیلډ کې موږ صحیح نه نو یقینا زه اپریشیټ کوم جي دغه شان اختر ایوب صاحب جي 2 کاله 2 میاشتې ټینې ورته تېر کوم ما یقینا کوم وی چې یا 15 میاشتې تېر یا 6 میاشتې تېر شو ما تاسو وکړو موږ نن ولیدو ته وی چې نه دا خو 2 کاله او 2 میاشتې وشو جي نو د سپیس په وجه د اختر ایوب صاحب په وجه د نور سټاف د دوه په وجه باندې څونه کرایم چې دي په وخت باندې ټریس شوي دي جي او بالکل 100% په میرټ باندې شوي دي جي او یقینا مونږ خو تقریبا د 80 نه د سره تانې سره 28 جي راځو ګورو نو
د بریکوټ تحصیل چې دی دا ډېر پیسیبل خلک دی جی، بالکل کرمینل خلک نه دی. همیشه لپاره عزت ورکړی، عزت غواړي جی. دغه شان دو چې موږ له کوم عزت راکړی دی یقینا زه دا اپریشیټ کوم جی او دعا کوم جی چې دا خدای پاک کامیاب کی، نور ترقی ول الله پاک ورکي. مننه. سوراب باچا ته د دوو مختصر خبرو چونکې د ماښام د مانځه ټایم دی چې دوه مختصر خبرې د اختر ایوب په حواله باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ډي اس پي صاحب او ټولو مشرانو، همزولو او کشرانو، السلام علیکم. موږ ډېره شکریا ادا کوو چې میډیا ملګرو موږ په دې کې مقرره کړه او د اختر ایوب خان او د اس په حواله به داسې خبره وکړم چې پولیس والا څومره ملګري زموږ لپاره ټول قابل قدر او قابل احترام دي. خو کوم چې دا ټیم راغلی و زموږ د لوکل د دې وړو وړو مشرانو په ذهن بوج نه و. د والي سوات هغه حکومت وکړه ځنګل په منځ کې چا کار نه شو کولی. خلک یې لیدو چې رئیس جوړ ډي اس پي صاحب به خبر شي او د خپل حق خبرې تپوس به وکړي. بهرحال د اختر ایوب په حواله دا خبره کوم چې ډېر استروګان تېر شوي دي، زموږ دپاره هم قابل قدر ول. خو موږ د اختر ایوب خان په کردار فخر کوو او الله پاک دې نور غټ افسر کړي، الله دې نور غټ افسر کړي. او د باج حضرت خان کردار خو هر چاته معلوم دي، که مشر د سړي داسې نو خامخا به کشران داسې کار کوي لکه څنګه چې اختر ایوب خان وکړو. ډېره شکریا ادا کوم د ټولو ملګرو، ډېره مننه، ډېره شکریا. کور محبت باچا صاحب ډېره مننه جی، چونکې وخت ماښام دی. پولیس افسران هم ناست دي، اډیشنل اس ایچ اوګان هم ناست دي، داور خان هم زموږ ملګری شانګلې سره تعلق ته اډیشنل اس ایچ او دی، د هغه هم درنګ جهان مننه مکرم د ټولو ملګرو چا نومونه چې مو وانغېستل هغوی خفه کېږئ مه. ډي اس پي باچا حضرت صاحب به اخرنۍ خبرې کوي ولې چې د دې پروګرام چونکې اختر ایوب خو زنګ نه ځي او دلته کې سربراه دی څو ورځې دي د دې هم پته نه لګي ولې چې ډي اس پي صاحب او اس او صاحب چې کوم ټینې ور تېر کړو نو ده پکې د یو اس ایچ او ټینې ور هم او اکثر کالي او ده پکې 2 کاله او 2 میاشتې تېرې کړې او ډي آر سي مشران وایي چې یاره مونږ خو دغه ولیدو چې نن ناست دی دا خو د ده یو کردار و چونکې زموږ علاقه غرایزه علاقه د دې سره بانډجات دي، چېرته به کرایم کېدل، مسلې به وي، دی به په هغې کې بوخت و یا د افسرانو په میټینګونو کې به و یا به دوی یو دغه جوړو. زه د منشیاتو په حواله باندې اخرنۍ خبره تاسو ته میسج وړاندې کوم او بیا به ډي اس پي صاحب ته د خبرو دعوت ورکوم دلته چې د منشیاتو کومه ریش وه د سب ډویژن بریکوټ په دې کې د مخکې نه ډېر زیاتوالی و. دا به یادېدو دلته کې به لوکل منشیات چې دی هغه خرڅېدل، په هغې کې کمی رالو دوی چې کوم په هغې کې یو کردار ولوبو. بیا هغه خلک چې دی هغه د ضلع بدر کړل او څه خلک چې دی هغه منګور رحیم آباد ته چې دی په تېښته مجبوره شو نو دا یو کردار وي او په دې کې زیات کردار د اس ایچ او دی. کم اس ایچ او چې نوی راځي هغه نه به هم زموږ دا خواست دي او د ډي اس پي صاحب په سربراهۍ کې چې دا سب ډویژن بریکوټ کم سے کم د منشیاتو نه په امن پاتې شي. زه به خپل درون مشر اس ډي پي او باچا حضرت چې د خپلې کورسۍ د هم یو لاج وساتو، د خپلې پیشې هم د یو لاج وساتو، د پولیسو سر چې دی هغه هم د فخر نه چوت کو. د ډي اس پي صاحب په حواله باندې تاسو چې کوم ریپورټونه کتلي دي ټولې دنیا ته وړاندې شوي دي نو یقینا د لاکډاون دومره لویه ذمواري په سر اخیستل او ټول بوج بیا د 4 ډسټرکو په لانډاکي باندې راتلل دغه ټول هینډل کول نو دا د ډي اس پي صاحب کوالټي وزو اس ډي پي او باچا حضرت ته خواست کوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او د دې راتلونکو میلمنو شکریا هم ادا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو د علاقې ملګرو سهیل باچا تاسو نور زما چې کوم د ټیم ملګري دا یو شارټ نوټس باندې او په یو شارټ کال باندې او د ګیدرینګ جوړېدو خواهش خو زما دا و چې لږ ښه غټ پروګرام وکړو خو بیا خلک ناقدین او خلک بیا هغې ته اختر ایوب خان زما زه ریسیو کړی وم دلته چې رالم دی دلته اس ایچ او زه ډي اس پي دلته دی ریلیو کوم دی ځای نه ځي. بیسیکلي زموږ المیه دا ده چې کم سړی ټیک کار کوي نو د حضرت علي کرم الله وجهه قول دی چې څوک څه کوي د هغه په باره کې به څوک څه ووایي او چې څوک څه نه کوي د هغه په باره کې به څوک څه ووایي. اختر ایوب ما سره مالنجبه کې هم 14 میاشتې اس ایچ او پاتې دی او دلته هم ما سره دغونه پیریډ تېر کړو، زما هم 2 کاله پوره کېږي. بنیادي طور باندې خبره دا ده چې ما زما نوکري ما ته دا ښیي چې کم سړی جرم کوي یا ډېر شور کوي. کم سړی جرم کړی هغه د ټول نه زیات شور کوي، مظلوم شور نه کوي، ډېر زیات ډپریسي او د هغه د شور کولو یا د هغه د اواز ایستو سکت نه وي. نوکري د هر چا خپل اختیار دی او خدای پاک هر چا له خپل یو مقام ورکړی. زه خو یم چې زموږ نه طاقتور سړی سپی دی. زه دا زما خپله دا تجربه ده
چې د پولیس فورس کې د ټول نه طاقتور چې دی کنسټیبل دی ځکه چې دا د موقع سړی دی او دا په بازار کې ولاړ دی او په بازار کې دی په یو ټایم کې په زرونو په سوونو په لکونو خلک دی پیس کوي بیا چې موږ داسې په بر راځو نو بیا هغه زموږ تعداد کمیږي خو ذمهواري نور هم سیوا کېږي سوپرویژن راځي بل کار راځي دا سپی هم زموږ د دې کمیونټي نه دی او د سپی له موږ له پکار دي چې عزت ورکړو کوم ځای کې د کمزوري نو چې موږ د هغه سره پرسنل نه شو خو د هغه کمزوري د هغه مشر ته بیان کړو چې یاره ستا د کشر کې دا کمزوري وه چونکې اخترایب زما د مزاج نه واقف و زه د مزاج نه واقف یم نو زه خبرې اکثر ډېرې اوپن کوم نو خلکو به دا خبره کوله چې یاره خو چې دوه ملګري شوي دي مونږ چې څه کړي دي یا څه کوو نو مونږ ګورې دا یو خبره کوم چې د خلکو د مفاد وکړي مونږ د جرایم پیشه سړي د هغه د جرم شاته ارادي ختمي کړي او د هغې د ختمولو کوشش هم کړی زه خو دا چیلنج هر چاته ورکوم چې ته خبره کوې نو راشه خو د وزن سره راشه بې وزنه به نه راځي راشه د وزن سره راشه ما کې چې څه کمی دی که نه دا ستا حق دی چې تی ماته وښیې خو که تا کې څه کمی دی او زه ستا په کمي لاس ږدم که نه نو دا ستا حق نه دی چې ته زما لاس ونیسي دا زما ډیوټي ده نو اخترایب دا کار کړی دی چې چا کې کمی و دا د ډیوټي وه د پې تنخوا اخېسته او په هغې لاس ښودی دی او د چې بچای لاس ښودی دی او ده ته لاس نه دی راښکلی او چا د ده لاس نیو هغه خفه شوی دی نو هغه د بیا هم خدای پاک خفه کړي هغه د بیا هم خدای پاک خفه کړي او هغه سړی چې مونږ په چا لاس ښودی دی که نه او زمونږ ته لاس نه رسېدو او هغې مونږ ته زمونږ لاس هغه سړي ته رسولی دی خدای پاک د هغې له نور هم مقام ورکړي نو دا د ډي آر سي ملګري دا زمونږ د ټیم ملګري مونږ به په کرپشن مونږ به په کرایم او موږ به په بتاخورۍ باندې په دې کمپرومایز نه کوو دا ټول کمیونټي یقینا د بریکوټ ډېر ښه خلک دي دې کې څه شک نشته د مبالغې نه څه کار نه لرم د بریکوټ خان قوانین چې څونه په ښه طریقه ژوند تېروي د هغې مثال نشته د بریکوټ عام وګړي چې کوم د یو بل سره ژوند تېروي د هغې مثال نشته او که بریکوټ ته یا سوات ته نقصان دی نو لږ د بار د خلکو نه نقصان دی زما بیا دا ریکویسټ دی چې دا بار سړی راځي که نه نو چې خلک پې نظري نو د اخترایب په خپلو کشرانو هم نظر و د هغه د علاقې په مشرانو هم نظر و د هغه په خپله ډیوټۍ هم نظر و د هغه په خپل حیثیت او اختیار هم نظر و او شکر الحمدلله یو ښه پیریډ یې تېر کړو یو ګولډن پیریډ یې تېر کړو ډېر په نره باندې تېر کړو او دغسې نوکري په کار ده نن چې موږ ناست یو نو موږ د جب حساب نه کوو موږ د دره بل حساب نه کوو موږ د دره کردار حساب کوو اخري خبره کومه باچا ناست دی باچا روژه کې موږ لاړو مړي شوي وو په سنډوکې کې دوه ما ته د یاد دی ډبل مړر شوی باچا ته کرونا شوې ده د روژه ماتي ټیم دی لکه دا اوس چې دا ټیم دی او باچا وایي چې سړي د هغه ځای نه راغستي دي او ته څه کوې چې بره خېږي او جي بس موږ به هغه ته دلته واوره ما چې هغې واورېده نو ما به زه ټیک ته نو باچا بیا روژه مات تېرې ما یاره باچا دا کار خو موږ نه کوو نو ما دې د خدای ظالمه خو روژه مات تېرېده موږ به ثواب وشي موږ چې هلته کېناستو روژه ماته کړه نو د ایس ایچ او صاحب ما ته ووایي چې یاره ته راسره مه ځه چې ته بیا پیاده ځې او موږ په ګاډي کې به لاړ شو دوی هلته لاړه هر څه چې وشو هغه سړي ګریدتار په سباله باندې باچا ما ته چا ووایي چې ډېر زیات بیمار دی خراب دی ډېر زیات خراب دی ایس ایچ او هم پرېوتو باچا هم پرېوتو ایس ایچ او کمره کې دلته پرېوتو نه لس ورځې شل ورځې پروت دی کرونا ورته شوې ده او باچا کور کې پرېوتو باچا دې حد ته ورسېدو چې خلکو ټولو ته لاس راښ کړو اسپتال کې څوک نه تله یو دوست دی چې په کار راغی زما څه دا غم و چې خلک به وایي چې باچا د پولیسو سره دغه ته ختلی او سنډوکې ته او دا د پولیسو سره مړ شو مطلب زما دا خبرې دا چې یو کردار پټېږي نه ډي آر سی ممبران دي ډي آر سی یقینا ما تر اوسه پورې څه کمپلینټ دی راغلی خو ما دوی ته ویلي دي چې ګورې دا یو خبره کوو چې کوم ځای کې کمی راغی نو بیا به زموږ نه ګیله ځکه نه چې کمی به ښکاره شوي ما په باره کې و تاسو ویلی چې ستاسو په باره کې شکر دی دوی هم د خپلې مشرۍ علاج ساتلی دی زه یو ځل بیا دا خبره کومه چې ایز ا سوپروایزر د دې علاقې ایس ډي پي او زما هم 2 کاله پوره کېږي او یقینا د خوشحالۍ مقام دی چې زموږ ملګری چې دی هغه موږ په ښه طریقه روستو موږ له د خدای پاک ټول له داسې خوشحالۍ راکړي او زه په خپله باندې چې دی نو مطلب دا دی چې دا محسوسومه پیل کوم چې شخصیاتو څه خبره نه ده خو د کارکردګۍ خبره ده چې موږ هغه شان ته داسې مینټین وساتو د ځوان هلکو ځان بیا رسوو منډه بیا واله کله کله به ورته ما بې خیر دی لږ شانته کې په کلاره نو بهرحال یو ښه ټایم تېر شو یو ښه ماحول او تاسو مشرانو ته زما دا ریکویسټ دی او زما د خپل نور ټیم ته هم دا ریکویسټ دی چې اخترایب ستاسو نه اختیار نه دی وړی ګورئ ټیک ده د چا نه اختیار نه دی وړی او که چا ته پې شکایت دي چې بهی زما نه اختیار ویوړو جو اخترایب لاړو کانجو ته رانه اختیار ویوړو نو ما ته اوس ووایې هم حقه خبره به وي هم حقه کار به وي هم حقه کمپرومایز به نه وي په خبره ورسېدئ عزت
شرافت خدمت د خلکو دا پیژنو جرم علاقه کې 15 کسان د کوي یو جرایم پیشه سړی او موږ او تاسو ټول په شریک پیژنو چې دغه دی تماشا به نه جوړو هغه سیستم په شریکه دا ولس پولیس باید ته په شریک ورځو چې خلک ومني چې به جرم پیژني پولیس هغه ډاکټر به نه جوړو چې هغه بورډ لګولې غټ کنه او چې سړی ته د بیمار ته پوښتنه کوي چې خا بابا وای تاسو بیماری ده دا به کو چې بیماری به موږ ته معلومه وي نو دا شکر دی چې باسو وړي وړاندې وروسته خبرې وکړي او یقینا چې د وخت تېرېدو سره د خلکو اختراعي چې په دې ګېټ نه وته نو اختراعي پیسې چوي او د سره موقع اختیاري نو شکر دی 2 کال تیر کړ خوشاله په دې روان دي زه سره خوشاله خبره کوم نور ته پولیس والا شهید شو او نور ته پولیس والا زخمی شو دا د خوشاله د در لپاره د غټو د خوشاله مقام دی او خدای دې کی چې زمام پیرټ دغه ټول په خیر سره تیر شي الله دې موږ ټول له توفیق راکړي ډیر مننه چونکې د ماښام د مانځه ټایم دی ستاسو د رو ټایم څخه پروګرام شوی دی خو زه به د اختر ایوب په اعزاز کې مونږ ټول به پاسو دته به کلیپینګ ورکړو د ایماندارۍ دپاره